پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنت وپیژنئ. الله رب العزت په خپل کلام کې د جنتیانو د پوښاک او د ګاڼې او د سینګار په هکله فرمایي: عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله فرمایی پر هغوی باندې به د نریو وریښمینو شنه جامه پرته وي او د اطلس او د پریړو وریښمینو جامې به وي او هغوی ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو رب به په هغوی باندې ډیر زیات پاک او سپیڅلي شراب وڅکي. دا ستاسې مکافات او ستاسې هڅه او هاند د ډیر قدر وړ دی، ځکه الله فرمایی وکانه سعیکم مشکورا. دا نعمتونه او دا د الله رب العزت رضا د هغو کسانو لپاره ده چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام مطابق تیروي، د خپل ژوند د محمد رسول الله د ویناو او د سنتو مطابق تیروي. الله به جنت ته داخل کړي او په جنت کې چې کوم نعمتونه دي الله رب العزت به د هغو نه برخمن وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت فاطر کې 23 آیت کې فرمایي: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله فرمایي د مؤمنانو لپاره الله پاک د تل تر تله استوګنې جنتونه تیار کړي دي چې هغو ته به دوی ورننوځي. هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او ملغلرو سینګار کړی شي او هلته به د دوی جامې د وریښمینو څخه وي. نو راځئ درنو اوریدونکو چې په دنیا کې هغو عملونو ته مخه کړو تر څو الله رب العزت موږ جنت ته داخل کړي او کومه نعمتونه چې د خپلو جنتیانو او مؤمنانو بندگانو لپاره هلته تیار کړي د هغو نه زموږ رب موږ او تاسو برخمن وګرځوي. د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې کله هم مه دوکه کیږئ. خدای مکړه داسې نشي چې هغه ابدي ژوند زموږ او تاسو تل تر تله تباه وي. نه، په دنیا کې د الله رضا ولټوئ. خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو په رڼا کې تیر کړئ. د محمد رسول الله د سنتو او د لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ تر څو مو الله جنت ته داخل کړي او د هغو نعمتونو نه الله رب العزت تاسو برخمن کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت کهف کې 30 آیت نه تر 31 آیته پورې فرمایي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله فرمایی په یقیني توګه هغه کسان چې مؤمنان دي او ښایسته عملونه کړي دي نو موږ د نیکو کارانو عملونه نه ضایع کوو. د هغوی لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر ونو او ماڼیو لاندې ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي، د نریو وریښمینو اطلسونه او مخملونو شنې جامې به واغوندي، هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کینی. خورا همدا ډیر ښه اجر او غوره استوګنځای دی. نو تاسو وایئ چې د دنیا محدود ژوند کې مزې او غفلت ښه دی، یا دا چې په دنیا کې د خپل ژوند د الله د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د لارښوونو په رڼا کې تیر کړو تر څو مو الله هغه ابدي ژوند ښایسته کړي. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو،
که تر اوسه مو ګناه کړی وي یا په ګناه کې اخته یاستئ راځئ همدا اوس الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړئ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ تر څو الله تاسې ته بښنه وکړي او الله مو جنت ته داخل کړي او که خدای مکړه اوس هم په ګناه کې اخته یاستئ بیا هم توبه نه وباسئ مرګ خو را روان دی ناڅاپه راځي مرګ به را رسېدلی وي بیا به الله رب العزت څخه بغیر د توبې ورشو الله رب العزت به موږ سره څه حساب کوي همدارنګه درنو اوریدونکو ابن وهب په خپل سند سره د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې ابو امامه باهلي دته حدیث بیان که ان ابا امامه حدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثهم وذكر حلي اهل الجنة فقال مصورون بالذهب والفضة مكللون بالضر عليهم اكاليل من ضر وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مكحلون فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل جنتیان به په جنت کې د سرو او سپینو زرو بنګړي د یاقوتو او ملغلرو پراویزونه او هارونه به یې اچولي وي او د شاهانو تاجونه به په سر ایښي وي او دوی به ځوانان وي او پر بدنونو به یې ویښتنې وي او سترګې به په رنجو تورې وي د دنیا د ځواني وخت ډیر لنډ دی اما په جنت کې به تل تر تله ځوان وي د الله رب العزت د نعمتونو نه به هلته استفاده کوي ابن ابي دنیا په خپل سند سره د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که د جنت کم سړی دنیا ته راښکاره شي نو د بنګړي رڼا او ځلا به د لمر رڼا او ځلا داسې ورکه کړي لکه لمر چې د ستورو رڼا ورکوي او له منځه وړي ګورئ درنو اوریدونکو که یو جنتي دنیا ته ښکاره شي هغه بنګړي چې په جنت کې جنتیانو ته ور په لاس کیږي د هغه رڼا به د لمر رڼا ختمه کړي لکه څنګه چې د لمر رڼا د ستورو رڼا ختموي یا الله موږ جنتیان کړه موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه ستا رضا مو نصیب کړه تر څو موږ جنت ته داخل کړي او د هغو نعمتونو نه موږ برخمن وګرځوي همدارنګه درنو اوریدونکو امام احمد رحمه الله په خپل سند سره د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث په خپل مسند کې نقلوي حضرت ابو هریره فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انه من يدخل الجنة ینعم ولا یبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې جنت ته وردننه شو نو تل تر تله به په خوښیو او نعمتونو کې وي جامې به یې نه زړیږي ځواني به یې نه خرابیږي او د ده لپاره به په جنت کې هغه څه وي چې نه سترګو لیدلي او نه په دې اړه غوږونو څه اورېدلي او نه د کوم بشر په خاطراتو کې ګرځېدلي د دنیا خوشحالي محدوده ده د دنیا آرامي محدوده ده د دنیا ځواني محدوده ده د لنډ وقت لپاره دی ټول اما که الله در باندې خپل فضل رحم او کرم وکه او جنت ته داخل کړي هلته به تل تر تله په خوښیو کې وي تل تر تله به په نعمتونو کې ژوند کوي او تل تر تله به ځوان وي یا الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل حدیث نقلوي ابو هریره رضی الله عنه فرمایی ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال للمؤمن زوجتان یرا مخ سوقهما من فوق ثيابهما حضرت ابو هریره فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یو مؤمن لپاره به په جنت کې دوه داسې ښایسته او پیمخې میرمنې وي چې د جامو تر شا به یې د پونډیو مازغه ښکاري د هغو په ځان به جامې وي او جنتي جامې خو الله به هغوی ته داسې پاک او صاف او شفاف بدنونه ورکړي وي چې د جامو تر شا به یې د هغو د پونډیو مازغه ښکاره کیږي
ځینې خلک دي چې ژوند په اخلاقي فساد کې تیروي، د دنیا ژوند ته ژوند ویلی دی، په مردارو اخته دي، دوی د جنت د دوی نعمتونو او د حورو نه محرومه دي، د الله په عذاب کې گرفتاره دي. اما هغو کسانو چې د دنیا ژوند ته ژوند ونه یلی بلکې د دنیا ژوند نه ګټه واخیستله تر څو آخرت ځان لپاره ښایسته کړي، الله به په جنت کې د دې نعمتونو نه برخمن وګرځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، طبراني په خپل سند سره د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حدیث نقلوي. فرمایی عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مؤمنانو څخه لومړنۍ زمره او ډله کله چې جنت ته وردننه کیږي نو مخونه به د 14مې شپې سپوږمۍ په څیر وي. الله به دومره ښایست ورکړی وي، د دوی چهرې به الله دومره پاکې کړي وي لکه د 14مې شپې د سپوږمۍ په څیر. او دویمه ډله به د ځلانده ستورو په څیر وي، هر یو به د جنت له حورو څخه 2 ښځې ولري چې هر یوه به 80 ډوله پوښاک پر تن ولري چې د پوشاک او پنډیو د غوښو تر شا به د پنډیو مازغه داسې ښکاري لکه په سپینه بلورینه ښیښه کې چې سره شراب ښکاري. تاسو په یو داسې ګیلاس کې چې د شیشې وي سره شراب واچوئ څنګه ښایسته ښکاري. همدارنګې به الله رب العزت دوی ته دومره پاک او صاف بدنونه ورکړي وي چې د دوی په ځانونو به جامې هم وي خو د پنډیو مازغه به د جامو تر شا ښکاري. همدارنګه درنو اوریدونکو، حرمله بن وهب په خپل سند سره د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو سړی به په جنت کې 80 کاله تکیه وهلی ناست وي، پخوا تر دې چې بل لور ته مخ کړي نو یوه ښځه به ورته د شا له لورې راشي او پر اوږو به یې ورته ورو غوندې ګزار ورکړي، نو چې کله مخ ور واړوي سړی به خپل مخ د هغې په مخ کې د هندارې په دود وګوري. چې کله مخ ور واړوي نو د هغې ښځې په مخ کې به د خپل مخ وګوري لکه څنګه چې تاسو هندارې او شیشې ته ګورئ. هغه ښځه به په دې سړي سلام واچوي، سړی به یې د سلام ځواب ورکړي او ورته به ووایي چې ته څوک یې؟ هغه به ورته ووایي زه خو د هغه اضافي ښځو څخه ښځه یم. او یا ډوله پوښاک به یې پر تن وي چې د پونډو مازغه به یې ورڅخه له ورایه ښکاري. تاجونه به یې په سر وي چې یوه ادنا ملغرره هم د ختیځ او لویدیځ ترمنځ نړۍ رڼا کولی شي. داسې تاج به یې په سر وي که د هغه تاج نه یوه وړه غوندې ملغلره راواخلې او دنیا ته یې ښکاره کړې د مشرق او د مغرب ترمنځ چې څومره فاصله ده دا به ټوله رڼا کړي. دا په څه باندې ترلاسه کولی شو؟ په نیکو عملونو باندې. دا په څه باندې ترلاسه کولی شو؟ په دې باندې چې د الله رب العزت د حکمونو پابند شو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شو، او که خدای مکړه ژوند په غفلت کې تیرېده بیا به د دې نعمتونو نه هلته موږ او تاسو محروم یاستو. نو ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم د الله نه تر څو الله رب العزت په جنت کې موږ او تاسو داخل کړي او د جنت د نعمتونو نه موږ او تاسو برخمن وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه بساتم دغه ګران امانت، څنګه بساتم دغه ګران امانت،
ما تیرا کر زما ځان امانات څنګه بساتم دغه ګران امانات څنګه بساتم دغه ګران درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام بخاري د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ نو حضرت عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل یا رسول الله د جنتیانو لومړنی خوراک به په جنت کې څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زیادتو کبد حوت د کب زیګر به خوراک وي، یعنی د ماهی زیګر به د دې خوراک وي. لومړنی سیز چې جنتیانو ته ورکولی شي هغه به دا وي. همدارنګه امام مسلم د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې یو یهودي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه چې جنتیان چې کله جنت ته وردننه شي نو هغوی ته لومړنۍ ډالۍ به څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سرباری د ماهی د زیګر. یهودی بیا وویل تر دې وروسته به بیا څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د جنت په اطرافو کې څریدلی غویه به ورته ذبحه کړی شي. یهودی بیا وویل ښه نو څکاک به یې څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سلسبیل له چینې څخه به شراب ورکړی شي. یهودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل رښتیا دې وویل. همدارنګه حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنتیان به سره په څکاک باندې همداسې راټول شي لکه د دنیا خلک چې د شرابو کوم مجلس جوړ کړي نو وریځ به ورباندې راشي او یو څه پرخه به پرې ووروي تر دې چې یو به پکې ووایي چې پر موږ همزولې جنکۍ را ووروه. نو دا کومه وریځ چې د دوی په سر باندې ده هغه به همزولې جنکۍ پرې را ووروي. همدارنګه بخاري او مسلم د حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک او څکاک مه کوئ. لا تشربوا فی آنیة الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرة. ځکه دا د کفارو لپاره په دنیا کې دي چې په دنیا کې د سرو زرو او د سپینو زرو په لوښو کې دی خوراک او څکاک کوي، لکن ستاسو لپاره دا په جنت کې دي. په جنت کې به الله رب العزت د دې نه تاسو برخمن وګرځوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت په جنت کې د دې نعمتونو نه موږ او تاسو برخمن وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة رحمان کې 54 او 55 آیت کې د جنتیانو د فرشونو په هکله فرمایي جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي بطائنها من استبرق چې استرونه به د پریرو ریښمینو څخه وي. وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان. الله فرمایي چې د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي. نو ای انسانانو او پیریانو تاسې به د خپل رب کومې لورینې دروغ وګڼئ. علامه ابن کثیر فرمایي فاذا كان البطائن من استبرق فما ظنك بالظاهر. کله چې استرونه د پریړو ورېښمینو څخه وي نو د مخونو په اړه ستا څه خیال دی چې الله رب العزت به یې مخونه د څه نه جوړ کړي اوسیږي؟ څنګه یې ترلاسه کولی شئ؟ د الله په طاعت سره د الله په عبادت سره راځئ چې د الله د حکمونو د الله د اوامرو پابند شو تر څو الله رب العزت موږ جنت ته داخل کړي. ډیری داسې کسان شته هم په ورونو کې هم په خویندو کې چې هغوی د جنت د نعمتونو نه تر اوسه خبر نه دي، هغوی د آخرت د سختو نه تر اوسه خبر نه دي،
نو د خپل ژوند په دنیا کې په غفلت او په تنبلي سره تیروي. کله هم دې ته نه دی متوجه شوي چې په آخرت کې به الله موږ سره حساب کوي. کله هم دې ته نه دی متوجه شوي چې په آخرت کې به الله زموږ سره کتاب کوي. ذره ذره اعمال به الله رب العزت هلته تلي، نو ټول ژوند یې په غفلت کې تیریږي. کله چې ناګهانه په دوی باندې مرګ راشي، نو د مرګ وروسته به د دوی حالات څه وي، الله به ورسره څه کوي. ناراضۍ د جنت د نعمتونو نه ځانونه خبر کړئ. د آخرت د هغې سختې ورځې نه چې د حساب ورځ د ځانونه خبر کړئ. نیک عملونه وکړئ، د الله د حکمونو پابند شئ، تر څو چې الله رب العزت ستاسو نه راضي شي. هغه سخته ورځ الله رب العزت په تاسو باندې آسانه کړي او الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت واقعه کې 34 آیت کې د جنتیانو پرشونو په هکله فرمایي وفروش مرفوعه. جنتیان به په لوړو او اوچتو پرشونو تکیه وهلي ناست وي. همدارنګه امام ترمذي او امام احمد رحمه الله په بیلابیلو سندونو سره د حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی. وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفروش مرفوعة قال والذي نفسي بيده إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض وإنما بين السماء والأرض لمسيرة 500 عام. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فروش مرفوعه په اړه داسې وفرمیل قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په واک کې دی چې ارتفاع او اوچتوالی د ځمکې او آسمان د واټن په اندازه دی او د ځمکې او آسمان ترمنځ واټن د 500 کالو په اندازه دی. د جنتیانو پرشونه به داسې وي. امام ترمذي د حدیث د تشریح په برخه کې داسې فرمایي الفرش فی الدرجات و بین الدرجات کما بین السماء والارض. د فرشونو ارتفاع او اوچتوالی د درجو په حساب سره دی او د هرو دوو فرشونو ترمنځ واټن د ځمکې او آسمان په اندازه دی. نو یا الله ته موږ ته هدایت وکړي، زموږ اعمال، زموږ اخلاق هر څه اسلامي وګرځئ. داسې اعمالو توفیق را نصیب کړه چې ستا د رضا سبب ګرځي تر څو ته موږ جنت ته داخل کړي او د جهنم د اور نه مو ساتي. تشویر سبب د وجود د ثقلینو خاورې رنج راکړه ستا د قدمینو. د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. خاورې رنج راکړه ستا د قدمینو خاورې رنج راکړه ستا د